بسم الله الرحمن الرحیم. دا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د مدرسې اختبار فصل اول شروع شو. الحمدلله نن د امتحان درېمه ورځ ده. دا اولنۍ فتره ده او په دې کې دا اولنۍ قاعه کې په دې کې مختلفو کلاسونو والا ناست دي. دا یو کلاس ته څوم کې لکه ته پاسه شاباش څلورم کلاس کې ته څوم کې بچې ثاني کې ته څوم کلاس کې اول کلاس کې. الحمدلله دا اوله قاعده د دې اشراف چې کوم دی هغه قریب الله استاد کوي او بل دغه لاندې صحن چې دی دا دویمه قاعده د دې مشرف چې کوم دی دا اسلم استاد دی او ټول اگردان خپلو پټو ته متوجه دي. ته څوم کلاس کې بچې پات ته څوم کلاس کې ته څوم کلاس کې شپږم کلاس کې ته څوم کې الحمدلله دا شفوي امتحان دی. دلته قاري صاحب حفظ الله او قاري صاحب حکیم الله دي. شاباش. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جزاكم الله خير. دا د پنځم کلاس پنځم صنف شفوي امتحان دی. قاري صاحب محمد خالد او استاد حمدان یو ممتحن دی او بل ممیز دی. دا دویم کلاس شفوي امتحان دی. دا په دې تمهیدي کلاس کې ناست دي او د پنځم کلاس شفوي امتحان دی هغوی په خپل کلاس خامس کې ناست دي. الحمدلله ډېر ښه منظمه ډول امتحانونه روان دي شروع دي او ټول استادان الحمدلله په خپل ټیم باندې حاضري کوي. ټول شاګردان په خپل وخت باندې حاضري کوي او ښه برابر د قانون موافق هر څه منظم دي. رب العالمین د مزید توفیق غوښتونکي یو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دویمه مقطع ده، دویمه حصه ده. استاد اسلم د خپل ماده دغه شرح کوي. توحید ماده څلورم کلاس دا شرح کوي. اول سوال دی بچیا ما هو العالم؟ عالم څه شي ته ویل کیږي؟ هغې تعریف ولیکئ. بعد لري ما هو الاسلام؟ د اسلام تعریف به ولیکئ. اسلام څه ته ویل کیږي؟ د هغې تعریف به ولیکئ. استاد خپله ماده شرح کوي اگردانو ته. السؤال الثاني اكتب معاني الكلمات الآتية. دلاندې کلماتو معنا ولیکئ. موږ سره په دویمه قاعه کې دا د اول کلاس کمره ده غټه ده. بهر نه ځېدل ګرمي وه نه شاګردان هم دننه دې قاعه کې هم کېنولي دي او د دې اشراف چې کوم دی استاد نصرالله کوي او ورته ګوري چې الحمدلله شاګردان څوک نقل ونه کي او هر شاګرد خپله پرچې ته متوجه دی. او دا د امتحان جدول دی، ټول موضوع جدول لیکل شوی دی او دا د قاعو جدول دی. دا شاګرد خپل نوم پکې لیکل شوی دی. دا هغه هدایت دی چې استاد ته متوجه دي او تقریبا 20 هدایت دی د استاد چې کله امتحان شروع کیږي او دا هغه ارشادات دي چې طالبان ته متوجه دا د امتحان په اول کې ورته موږ شرح کړو. دا غرفة الامتحان ده، غرفة الامتحان ده، غرفة الاختبارات دا د جدول فترات ده. اوله فتره په 9 بجو شروع کوو تر 8 بجو پورې. بیا دویمه فتره د پاو کم 9 بجو نه ده تر پاو باندې 10 بجو پورې. دا د هر ورځې جداول دي. دا جدول اشراف القاعد ده او بیا دا چې کوم دی جدول الممتحنین و ممیزین ده او دا د جدول نظام المراجعه ده.
دا د هر استاد پسې خپله ماده لیکلې کېږي د هر ورځې او د هغې مراجعه کېږي. دا د روضې صف چې کوم دی لکه د پاڼې لاندې کېښودلی کېږي سره د خپل اعمال سنې سره د درۍ. دا تمهیدي کلاس دی. اوراقو صف تمهیدي خپل اعمال سنه او حاضري دلته پرته وي. دا د اوراقو صف الاول او هر یو کلاس سره خپل حاضري او خپل د روزمره کار چې کوم دی شوی هغه هلته منظم پروت دي. دا د اوراقو صف ثاني دي چې خپل اعمال سنه او حاضري سره پرته وي. دا اوراق صف الثالث هر کلاس سره خپل اعمال سنه او خپل اوراق موجود دي. د مراجعه وشي به د هغې نه وروسته اعمال سنې داخلول کېږي. دا اوراق صف الرابع دي چې هره ماده چې کوم دی هغه د ورځې مراجعه کېږي او بیا اعمال سنې داخلول کېږي. دا اوراق صف الخامس دي، پنځم کلاس اوراق دي. دا اوراق صف السادس دي، اعمال سنه سره خپله پرته وي. دا مفاتیح دغه دی ضرب دی، لاندې هر استاد چې کوم دی لکه خپل د پرچو مفتاح لیکلی هغه په دې ضرب کې پرته وي.